بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. امید او تمه لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یئ. یقین وکړه چې ما څونه پروګرامونه هم کړي دي، په هغه پروګرامونو کې د ټولو نه د خوښې پروګرام زما اوسنی دی کوم چې زه اوس ریکارډ کوم. د پښتونخوا په ستورو کې ما سره داسې ګلالۍ داسې ستوری موجود دی چې د دې ماشوم د مخه زه یم چې الله پاک په دې ماشومانو باندې واقعي فضل کړی او بیا داسې مور او پلار باندې آفرین شي چې په خپلو بچو باندې داسې علم وکړي، داسې تعلیم وکړي، داسې قرآن مجید په یاد کړي او الله پاک دې ماشومان له دومره حوصله او دومره لوی ذهن یې ورکړی دی چې په دې وړوکي ذهن کې هغوی دا دومره لوی قرآن یاد کړي، بیا هغوی نورو خلکو ته هغه ښایي. ما سره په دې وخت کې داسې ګلالۍ موجود دی چې هغوی په ډېر کم عمر کې قرآن مجید یاد کړو. نو ما سره موجود دی محمد عاصم قرآن مجید یاد کړو او نن د دې دستربندي هم تاسو به د دې دا حلیه وینئ. یقین که په ما باندې دومره خوږ لګي، دومره خوږ، دومره به څه ووایم چې په بل چا خوږ ولګي، خو دا زما یقین دی چې یو ماشوم دومره ښکلی ښکاري نو د ده په زړه کې د ده په سینه کې به د قرآن مجید هغه روشنایي خامخا ځلیږي. او محمد عاصمه څونه وخت کې دې دا قرآن مجید یاد کړو؟ 3 کالو کې دا قرآن مجید دې یاد کړو او زه وایم چې دونه به دې نه خوشحاله څومره چې د دې دا والد صاحب خوشحاله. والد صاحب ستاسو نوم څه دی؟ ابراهیم د دې نوم دی. ابراهیم تاسو څنګه خوشحاله یې که نه؟ ډېر خوشحاله یې که نه؟ یقین وکړئ کتونکو دا خوشحالي دوی نشي بیانولی. ما ته پته ده ځکه چې یو زموږ دا راروان نسل که تاسو وګورئ دوی په موبایلو باندې ډېر زیات مین دي، دوی په فیسبوکو باندې مین دي، دوی په ګیمونو باندې مین دي او آفرین شه په داسې مور او پلار باندې چې هغوی د خپل بچي د دې ټولو څیزونو نه لرې ساتلی دی خو دوی بچي له قرآن مجید لاس کې ورکړی دی. زه وایم چې څومره دنه کېږي دا ماشوم له داد ورکوي، دې ماشوم سره مینه وکړئ، دې ماشوم له حوصله ورکوي او دې ماشوم له به موږ یو آیات اورو هغه د دې خوښه ده چې کوم آیات د قرآن مجید وایي په صرف یو 2 آیاته دې موږ ته ووایي یا د قرآن مجید اخرنۍ صورت دې موږ ته ووایي. نو زه دې کیمرامین ته یم چې لږ په دې باندې فوکس کړي او لږ په زوره باندې د قرآن مجید اخري صورت موږ ته ووایي. یقین وکړه چې زړه ورسره د سړي خوشحالېږي. بس نورې خبرې نه اوږدوم خو الله